سلامونه احترامات تاسو ټول د خراب خلاص وایم د لینک ای کامرس یوټیوب چینل ته په نننۍ سیشن کې به موږ کوشش کوو چې د یو اس مارکیټ پلیس د خاطر چې کومه کرایټیریا ده باید هغه موږ څنګه کولی شو په کیپا په ذریعه باندې هغه فټ کړو او زده کړو دا چې څنګه کولی شو په اسانۍ ډول او ښه شکل سره هغه کومه کرایټیریا چې موږ لرو هغه په کیپا کې فیل کړو د هغې نه بعد چې کوم سره موږ ته پروډکټ راځي په هغې باندې پروډکټ انالایزینګ وکړو خو د نن ورځې درس به او سیشن به ډېر فوکس په دا وي چې تاسو دا زده کړئ تر څو څنګه کولی شئ کرایټیریا فیل کړئ نو ستاسو مخکې سکرین کې ښکاري چې څنګه که موږ ته کرایټیریا د یو اس مارکیټ پلیس ته پرته ده همدا کرایټیریا به موږ کوشش کوو چې په کیپا کې فیل کړو د کیپا په ذریعه باندې پروډکټ پیدا کړو راځو ستاسو مخ ته تر اوسه د کیپا ایکسټنشن دی پروډکټ فاینډر ته راغلی یو په آهسته آهسته به موږ خپل هغه پروډکټ دلته کوم سپیسیفیکیشنز چې لري کوم موارد چې دي هغه به موږ فیل کوو لکه څنګه چې تاسو ټول پوهیږئ لومړی مسله د بیسار ده موږ به بیسار خپل د نوي ورځې نیسو دوستانو چې بیسار به یي موږ اورج بیسار دی د یو نه تر څلوېښت زره پورې به موږ د پروډکټ بیسار نیسو جنرال کرایټیریا ده دوستانو ښه دا باید په واضح ډول تاسو ته ویم چې کرایټیریا د هر نفر خپله کرایټیریا وي وخت سره تېرېدو سره تجربه چې حاصله کړئ نو خپله تاسو کرایټیریا فیل کولی شئ اول مسله چې ده د بیسار ده تاسو همیشه بیسار بیسټ سیلرینګ به د اوریج په ډول په نوي ورځو کې ورکوئ د هغې نه بعد راځو بای باکس دی چې زموږ او تاسو سره د پروډکټ قیمت موږ وایو چې کیپا ته داسې قیمت ورکړو مثال ورته ورکړو چې شلو نه تر شپېتو پورې یعنې کیپا ته موږ دا پروډکټ په داسې ډول موږ ته راوباسي داسې پروډکټ راوباسي چې د هغې قیمت د شلو نه کم نه اوسي د شپېتو نه زیات ونه اوسي بل څه نیسو امازون آوټ آف سټاک نیسو امازون آوټ آف سټاک نیسو کیپا دوستانو د کیپا د پروډکټ فاینډر کې ډېر موارد شته دی خو موږ سپیسیفیک خپل څه چې موږ ته ضرورت دی هغه به موږ ډک کوو هغې نه بعد راځو خپله کټګوري دلته روډ کټګوري موږ انتخابوو هره کټګوري چې کوم کټګوري کې چې تاسو غواړئ کار وکړئ هغې کې به کولی شي دلته ځان سره هغه برابره کوي لکه باکس دی بیبي کټګوري ده ورپسې راځه بیوټي کوشش کوو چې بیوټي کې لاړ شو ځکه موږ همیشه بیوټي کې کار هم کوو سب کټګوري ده او ایکسکلود کټګوري دا په راتلونکي سیشنونو کې به موږ په دې ډسکشن وکړو چې څنګه کولی شو دا موږ برانډ هنټینګ په دې ذریعه باندې وکړو ورسره بل په ډېر په اسانۍ سره راځو خپل څه کوو نیو آفر اکاونټ فیل کوو یعنې چې زموږ سره کمپیټیټران په پروډکټ کې څوک د 5 نه کم ونه اوسي او بل ورپسې راځو د 15 نه زیات نه اوسي یعنې کیپا ته موږ چې داسې پروډکټ موږ ته راوباسه چې هغې کې سیلران د 5 نه کم ونه اوسي د 15 نه زیات ونه اوسي بل راځو بای باکس باید چا سره بای باکس باید تھرډ پارټي سره امازون سره هم د عالم لیکل شوی خو تھرډ پارټي یعنې موږ سیلران لکه سیلر سره اوسي امازون سره باید ونه اوسي بل راځو ټایپ پروډکټ ټایپ مشخص کوو ډیجیټل پروډکټ ټیګ لرې کوئ تناسب فزیکل ټایپ پرېږدئ ویریشنز دی نو ویریشن به دلته انتخابوئ ځکه که د پروډکټ په ویریشنو کې کار وکړئ نو هغوی کې به یو ویریشن خرڅېږي بل به نه خرڅېږي نو دلته بیا لږ مشکلات پیدا کوي نو موږ به داسې پروډکټ انتخابوو کیپا ته وایو چې داسې پروډکټ موږ ته راوباسه چې هغې کې صحیح نو ویریشن یعنې یو ویریشن ولري بس بل دوستانو راځو ورپسې ریټینګ خپل انتخابوو ریټینګ فرام نه نیسو 3.5 کافي ریټینګ دی 3.5 هغې نه بره چې ښایي مشکل نشته بل ریویوز ده چې موږ کولی شو ریویو څنګه انتخاب وکړو موږ وایو چې اتلیست 50 ریویوز باید ولري او دغه نور ټایکونه چې لاندې دي دا باید موږ ټول لرې کړو
دروازه به no Amazon offer exist به پریدو. راځو ورپسې weight item weight package weight دی. package weight یې موږ انتخابو 2000 ګرامه یعنی 2 کیلو. د 2 کیلو نه باید څه نه زیات نه وي دوستانو. بله مسله یې ده adult product no adult product. نو موږ ته کیپا په ذریعه باندې څو پروډکټ اوس راووتلی 653. find products په دې باندې کلیک کوو. دلته موږ ته 653 پروډکټ راغلي. کالمز ته اول راځو. دلته کالمز دی اډوانس فلټر دی روی ده او ایکسپورټ ده. هغې نه مخکې چې موږ د نور سره ورباندې ډسکشن وکړو راځو اول کنفیګریشن ته خپل راځو. هایډ آل وښیئ دوستانو. دلته خو ځکه که دا موږ شو دا څه چې موږ ته ښودل شوي دا په حساب درته ویم چې دلته چې کوم معلومات ورکړي دا بې حده ډېر وي. دا چې موږ کالمز خپله اکسل ته ایکسپورټ کړو نو هلته به موږ ته ډېر مشکلات جوړوي لږ سردردي لري. دلته به موږ هایډ آل وکړو. هغه څه چې غواړو باید هغه موږ ته وښیي. لکه اول راځو برانډ یې انتخابو. برانډ نه بعد FBA مای باکس چا سره وي هغه باید موږ ته معلوم شي. بل څه شی دی په تېره میاشت کې څونه خرڅ شوي بعد in past month دا انتخابو. بل ریویو ریټینګ انتخابو. ریویو ریټینګ هم چې انتخاب کړو. بل ورسره د امازون URL امازون URL ورته انتخاب کړئ. نو دا هغه څه چې موږ غواړو چې شیټ کې موږ سره اوسي. لکه د تېرې میاشت برانډ یې لیکل شوی د تېرې میاشت فروشات یې لیکل شوي دي ریټینګ یې امازون یې بل ته FBA او د FBA مې موږ ته معلوم شو. بل ISIN نمبر شته د بل امازون URL شته دی. نو دلته بل د اډوانس فلټر څه ته ویل کېږي ما کریټیریم په هماغه حالت پاتې کېږي که تاسو پکې تغیرات راوړی شئ. رو دلته موږ سل نیول شوی. دلته به په اسانۍ سره موږ څه کوو دا خپله رو چینج کوو. رو ځکه زموږ به د پروډکټ په اساس کوو. دلته زموږ څو دي 653 دي. نو دا باید داسې رو ورته انتخاب کړو چې دا 653 ټول انکلوډ کړو ورسره. دلته 1500 کم راشو نو موږ باید 0 وینځو ځکه 653 زموږ پروډکټ دي. دا لږ وخت نیسي. دا زموږ پروډکټ یا رو 0 ته واوښتل شول. اوس د ایکسپورټ نوبت دی چې موږ دا ایکسپورټ کړو ایکسل ته. په دوو طریقو کېږي دوستان. یو آل اکټیو کالمز راځي چې موږ ټول دا کالمز چې انتخاب کړي دا باید موږ سره اکټیو موږ ته وښودل شي. نو بیا تاسو دا انتخابوی شئ. ایکسپورټ چې کوئ نو دا به سره انتقال شي. دلته دې نه بعد تاسو دلته په اسانۍ سره کوی شئ دا مشاهده کړئ. دلته تاسو ګورئ چې هماغه ټول پروډکټ ټایټل شته د تېره میاشت کې څونه خرڅ شوی. بل څه برانډ څه دی ریویو ریټینګ یې څو دی بای باکس چا سره دی FBA سیلر سره دی که نه او بل دا د URL د امازون URL د پکې ISIN نمبر. داسې کولی شئ تاسو ISIN نمبر هم انتخاب کړئ. لاړ شئ amazon.com یا په هر مارکیټ پلیس کې چې تاسو کار کوئ په هغې طریقه هلته پیسټ کړئ ځان ته راوړئ. بل
کولی شئ چې دا یو URL دې ځینه کاپي کړي خو اسانه طریقې بله دا هم ده چې موږ ته آلریډي که په دې پیج باندې کار کوو نو موږ ته دې باندې کلیک کولی شو ډایرکټ موږ د امازون صفحې ته وړي او بله طریقه دا ده چې موسټلی موږ انتخابوو هغه سټوډنټ ته خپل هغه آنلاین SN نمبر دی هغه SN نمبرونه تاسو هغه SN یې کاپي کوئ ایکسپورټ یې کوئ نو دا تاسو کولی شئ د دې ځای نه SN واخلئ او amazon.com کې پیسټ کړئ بیا په دې تھرو SN لاړ شئ